قیامت نږدې شوی دی هغه دواړه نښې ما ولیدلې خپله باندې تاسو به هم لیدي نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی اوله نښه دا ده چې ان تلد الامة ربتها اوله نښه د قیامت دا ده چې وینځه به راولګي او خپله مالکه به وزیږي څه مطلب د لنډو حاصل دا دی چې میندې به په معاشره کې ذلیله شي بس مور به سپکه شي مور دا د قیامت نښه ده مور به سپکه شي مور به د لور ځای ته راکوزه شي او لور به د مور ځای ته وخیږي دا د قیامت نښه ده مور به سپکه شي نن د مور په خبرې د چا پروا شته نن د مور خبرې ته څوک غوږ دي چې دا مور مې څه وایي نن د مور د خبرې د چا د مور سره مشوره شته چې د مور سره لږه مشوره وکړمه د دې مور مې لږه خبره واورمه مور خبره کوي او بچی رواني غوږ ورته هم نږدي نه وی دا بلیګیی دا د دواړو جهانو سردار ویلی وی ان تلد الامة ربتها دا د قیامت نښه ده چې میندې به په معاشره کې ذلیله شي نن د مور د خبرې اهمیت نشته دی ټوله ورځ غریبه بچو ته لیګیا ده چغې روړي ورته وایي او د مور د خبرې اهمیت نشته دی او خفه کیږئ به نه بارمل کې چې سړی او دی چې اوس نن سبا دا ټلیفونونه کوي د بارمل دا خاوندان کورونو ته اوس خو پرې د نیټ خبرې دي تپوس ته وکوه ته چې کور ته ټلیفونو کې 100 غنټې د خپلې ټبر سره په ټلیفون لګیئ 2-3 غنټې ورسره په ټلیفون لګیئ وایي چېرته مور سره د غنټه خبرې کړي دي نو د مور ذلیله نه شوله د مور د خبرې اهمیت ختم دی نو زه ورته وامه ټیک د ستا بیبي ده ستا دپاره ملکې ناسته ده ستا د عزت حفاظت کی ګوره ته بار ملکې او تاسو خواږه خوراکونه کوئ او دلته دی ستاسو په انتظار ناستې دي ډېره لویه قرباني ستا دا بیبي کوي دا منم ټیک د تپوسې کوه خبرې ورسره کوه خو چې دې سره خبرې وکې نو وایي کور کې زما یوه مور د هغې له ټلیفون ورکه نو دې مور سره هم لږې خبرې وکه نو ته به د مور خبرې واورې چې ورله ټلیفون ورکې بچیا څنګه ښی په کار کې دې خوشحاله یې الله دې روغ جوړ کور ته راوله نو لږ خو د دې مور خبرې مه اوره که نه ښه نه ده چې دا دعا درته کوي مسافرو د مسافرۍ په خوند به پوه شئ چې کله درته ګورې د مور د طرف نه اطلاع رالله د مسافرۍ په خوند به پوه شئ د مور نه دعاګانې اخلی دا تاسو ته مخکې ما ویلي وو د مور نه مې دعاګانې اخلی مخکې مې درته ویلي علماو لیکلي دي وی یو کسو د مور دعا به ډېره قیمتي مسافرو د مسافرۍ په خوند به پوه شئ د مال برکت خو به ووینئ چې مال کې څومره برکت پیدا کی علماو لیکلي دي یو کسو هغه د مور یو بچی مور ټوله ورځ د بچي نه تاویږي بیا چې یو وي نو پلاره مور ته دواړه تاویږي نه هغه باندې تعلیم وکړو هغه انجینیر شو چې کله انجینیر شو او ډیوټي ولګېدله د مور ملاقات له به ته راته نو سموده پس د بارمل جاپونه نوکرۍ راللې ده ورته اپلای وکړل نو د ده پکې نوکري وشوله چې وشوله د ده نوکري نو مور ته وایي زما خو سعودي کې نوکري وشوله حرم شریف ته به نږدې او انجینیرینګ به کوم مور ورته وایي بچیا بلکل مې خوښه ده خو ګورې زمونږ تپوس کوه مونږ خو هم دغه ستا مور او پلار یو نو ملک خو نور څوک نشته وی ټیک ده چې لاړ بار ملک ته نوکري کوي او چې کال وی پوره شي نو راشم حرم شریف ته حج وکمه بختور دی ډېر خلق د حرم په خوا و شا کې دي زوام ډېر بدبخت د به یې ګورې چې د حرم حدودو ته نږدې او تاسو نه حج او عمره پاتې کیږي پیسې د لاکو په ځای 50,000 ګټئ خو کال په کاج حج او عمرې ځان له کوئ د اخرت ګټې ورسره کوئ دا ډېره خوش قسمته ده زمونږ خو ارمان دی چې د حرم ځمکه او مونږه د حرم حدود او مونږ به ورداخل شو نو زمونږ خو ارمان دی او ستاسو الله ارمان پوره کړی وی ریجوئ پې چې هلته اوسیږئ نو حج به مې کو 12 کاله مې نوکري وکړله
او 12 می حجونه وکړل. هر کال حج، حلال پیسې ګټم او حج کوم. وی چې کله حج وکم نو وروستو خوب ووینم هغې کې راته آواز وشي چې حج دې نه دی قبول شوی. حیران یم حلال پیسې ګټم او حج کوم او نه دی قبول. وی حرم شریف کې ناسم یو کس را باندې تیر شو. ما ته وی ولې خپی؟ ما وی 12 می حجونه وکړل او خوب داینم چې حج نه دی قبول. وی هغه راته وی چې زما یوه رای ده، یوه رای در کومه، رای مې دا ده چې ته کم ملک نه راغلی؟ ما د پلانکي نه. وی چې هلته د ملک کې څوک شته؟ ما چې یوه مې مور ده یو مې پلار دی. وی ما ته وی چې دا 12 کاله دې د مور او پلار تپوس کړی دی؟ وی ما وی چې نه. وی چې یوه رای در کومه، ملک ته لاړ شه، ټیکټ والا د مور او پلار تپوس وکه او بیا واپس راشه، شاید چې الله دې دا حجونه قبول کړي. وی دا خبره مې په ړخ خوږه ولګېدله. ما دا خبره مناسب ده. وی ټیکټ مې واغستو رالم ملک ته. چې ملک ته رالم او خپل کلي ته رالم نو وګرځېدلم، تپوس مې کو. کلي کې مې خلقو ته وی چې دې کلي کې داسې کسو دا نوم یې شته دی؟ د خپل پلار نوم مې اغسته. وی یو کس راته وی چې هغه خو وفات شوی دی او ښځه یې ژوندی ده، او یو زوی و چې سعودي ته تللی دی، نو بیا یې د مور او پلار تپوس نه دی کړی. وی حیران پاتې شوم. ما وی چې دا خو زما رپورټ بیانېږي، دا خبره خو ما یادوي خلک. دا زما د پلار خبرې کېږي چې مړ دی، دا زما د مور خبرې کېږي چې بوډۍ ده، او دا چې وایي چې تپوس یې نه دی کړی دا خو زما خبرې کېږي. وی دې دوران کې ومه، وی ډېر خپه ومه، کور ته روان یم او وړه کې دا تصور کوم چې دا مور به رضا شي او که رضا به نه شي. مور به رضا شي او که رضا به نه شي. اوس هم ډېر شی وایي مور نه رضا کېږي. زه هم راشه چې د مور د رضایۍ چل درته وښیم. مور نه رضا کېږي او پلار نه رضا کېږي. د خدای بنده، ته چې د کمې ورځ نه باغي شوې، د هغې ورځې نه ستا په مور ډوډۍ خوږه نه ده لګېدلې، ستا پلار خوږه ډوډۍ نه ده خوړلې، ته وایې مور نه رضا کېږي. ته خو جدا شي هغې یو کوډګۍ ته وولې، ته په اطمینان ستا چې د جدایۍ کلونه شوي دي، ستا مور خوشحالي نه ده لیدلې، ته وایې مور نه رضا کېږي. ته د مور خپله ورشه ته چې مور درته په ډرک ډرک جاړي او که نه جاړي، دا پلار دې جاړي که نه جاړي، ته د هغه نه پیدا یې، ته وایې پلار نه رضا کېږي، ته وایې مور نه رضا کېږي. وی په لاره روان یم چې مور به رضا کومه، خو چې دا مور به څنګه اوس رضا کومه؟ ما ته به مور وایي چې بچیا 12 کاله پس زه ستا یاده شومه او هغه پلار دې مړ شو. اوس هم داسې مسافر ما لیدي دي چې د بار ملک نه راشي نو مور او پلار سره خبرې وشي، چې د بار ملک نه راشي په کلونو په کلونو، او دا بې انصافه داسې م وکړي چې راشي مور او پلار انتظار کوي، دا د مور او پلار نه جدای، دا خپل کور ته لاړ شي او دلته مور په وره کې ناستې، نن زما د بچي د راتلو ورځ ده. بعضې بوډاګان پلاران تلي په ایرپورټ کې ولاړ، ایرپورټ یې په اول ځل لیدلی، د خپل بچي انتظار کوي چې زما بچی راوځي. د خدای انصافدارو داسې مور او پلار ته بدلی. وی کور ته روان یم چې دروازه کې وردنده شومه چې ومې کتل، وی د اډوکو یوه ډانچه پرته وه. مور مې دومره بوډۍ شوې وه چې د اډوکو ډانچه وه. وی ما وی چې داسې چلو شو، پلار مې تلی دی او د مور سره مې دا حال شوی دی. وی ډېر خپه ومه چې ورسېدلمه. وی مور مې لاس اوچت کړي دي. وی ما وی چې دا خو به ما ته خیره کوي، د زوی دا یقیني ده ته خپل عمل معلومي ځکه وی مور به مې خیره کوي. زه وامه ستا به دا عملي خو ما نه ده لیدلی چې مور خیره وکړي، نو ما نه ده لیدلی. مور خیره نه کوي، مور خیره نه کوي. وی چې غلی ورنږدې شومه نو د مور په خوله مې دا الفاظو چې الله زما هغه یو بچی روغ جوړ کور ته راولې، کو زه مړه شمه نو زما به قبر ته څوک کوزوي، زما هغه یو بچی روغ جوړ راولې. مسافرو تاسو چې رنګ یې یقین وکئ دا د مور او پلار په دعاګانو رنګ یې. اگر چې ته ورسره خبرې نه کوي په ټلیفون خو مور دعا کوي،
اگر چې ته خبرې نه کوې خو پلار دعا کوي. ګورې وایي چې د مور دا دعا مې واورېدله نو زړه مې لږ ډاډ شو چې یاره مور خو اوس هم لا خوشحاله ده. وی ورنږدې شومه مور ته. مای مورې اقه بچی دې راغلی ما اقه بچی دعا دې قبوله شوله او زه رالمه. وی چې دا ټکې مې ووې وی مور مې راته وی چې بچیا زما د سترګو نه خو نظر تلی دی. نظر مې د مور په سترګو کې نه و. تا به پیژنمه څنګه چې ته زما بچی یې او که نه ته زما بچی یې او که نه زه وامه ای د ملیشه او د دوبۍ او د سعودي مسافرو چې د مور ټلیفون درغې چې بچیا په یاد شوی مې زه بیماره یم ګورې کور ته راشه. وایه مورې ورځ به پکې نه لګي او زه به ستا خوا کې ناست یم. ماله ستا دعا پکار ده. سبا به دې دا مور نه او په لکونو په کروړونو به الله د مور په دعا درکړي. ګورې سبا به دې بیا دا مور نه دا ډېر کم ټیم یې ګورې د میندو سره رابطې ساتئ چې مور وي چې بچیا په یاد شمې وای مورې درلم. پلار وي بچیا په یاد شوی مې وای پلاره درلم. مور او پلار مه خفه کوئ ډاریک ورله راځئ. ای مسافرو تاسو ډېر د مور او پلار یادېږئ. دړه نه تاسو نه وځئ د پلار د مور دړه نه نه وځئ. مونږ وکتل مونږ ولیدل چې د مور دړه نه نه وځي او د پلار د زړه نه نه وځي. مای مورې بچی دې یمه مور وی نه دی پیژنمه نو وی بیا راته وی چې بچیا لږ راښکته شه ما سره یو دلیل شته چې زه به ته وپېژنم چې ته زما بچی یو که نه ته لږ دا سر راښکته که. وی چې سر مې ښکته کو او مور ښکل کړمه. زه وامه مورې زه تا ته څه نوم درکم مورې تا ته زه کوم لیبل ولګومه تا ته زه کوم ایوارډ ور واچومه مورې تاله زه کومه طمعی جرأت درکمه. وی د مور د خولې مې دا الفاظو چې مور مې ښکل کړمه وی چې الحمدلله ته زما بچی یې. مای مورې څنګه دې بچی یمه وی ما ته وی چې بچیا ما سره یو دلیل پروتو. مای مورې څه دلیلو ما ته وی ما ته مور وی بچیا ما سره دلیل دا و اگر چې 12 کاله وتلیو خو 12 کاله کې زمانه ستا د سرمنې بوی نه و هېر شوی. ما ته ستا د سرمنې بوی یادو چې ستا د سرمنې نه به داسې بینتو. زه هم هغه مور چې 12 کاله هغې ستا د سرمنې بوی نه دی هېر کړی او تا 12 کاله د دې مور تپوس نه دی کړی. دا ته انصاف کوې دا د انصاف معامله ده. ما ته داسې وښیه که نه 12 کاله پس مور ته د خپل بچي د سرمنې بوی یاد دی. وی ما ولیدل ما محسوس کړه 12 کاله پس د خپل بچي د سرمنې بین په ما ولګېد. حتی چې مور جدا کړې ده او جدا کوډګۍ کې د کېنولي دي دا مور او پلار ته خو چېرته ورشه که نه وای مورې زما هغه وړوکوالی دې یادېږي وایه مورې زما هغه ماشومتوب دې یادېږي مورې ته ورشه تو د مور په خوا کې لږ کښېنه ته وایې مور نه رضا کېږي. تا خو مور د شپې په جړه ووجله تا خو پلار د شپې په جړه ووجو ته ځان له مطمئنې مور او پلار دې په جړه ووجل. ورشه مور ته وایه مورې زما د جدایۍ ورځ درته یاده ده هغه به وایي بچیا ستا د جدایۍ نه ستا د متیازو ورځ راتم یاده ده ستا د لوبو هغه ورځ راتم یاده ده. ته دې غېږ کلار کړی ته دې غېږ لوبولی نن د هغې غېږ د خبرې پروا نشته دی. پلار خبره کوي او بچی رواني مور خبره کوي او د بچي په ایکشن هم نه ماتوي. و بچیا زه وایم چې مور دې خبره وکړي په ځای ودرېږه چې قدم وانلې پاپلنو چې قدم وانلې نو د مور چې خبره شروع شوله ایکدم ودرېږه ایکدم. وای مورې په اپله به قدم هم نالم چې په ما په شا زما د مور آواز راغی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان تلد الامة ربتها یوه نښه د قیامت دا ده ان تلد الامة ربتها چې وینځه به راولګي یعنې میندې به په معاشره کې ذلیله شوي دا د قیامت نښه ده. دویمه نښه نبی علیه السلام ورته وفرمیل ان تر الحفاة العراة ته به ووینې هغه خلق چې هغه به بربند ګرځېدو
خپیا به له به ګرځېدو غریبانان خلق به وویني چې هغه